چې موږ وګرځېدو وم لیدل افغانانو سره میلاو شو کومو کسانو سره چې کارډونه دي که هغه سي کارډ دی او که پی آر کارډ دی هغوی هم ځورول کېږي تنګول کېږي تر دې پورې چې داسې خبرونه هم راځي چې هغو نه چې کوم دی کارډونه شلول شوي دي تاسو څه منډې تړلې دي خلکو دپاره وایي آیا تاسو داسې څه اورېدلي دي څه روان دي بسم الله الرحمن الرحیم الحاج اسمت الله توخی په پېښور بود بازار تاجر اتحاد صدر او په پېښور کې د قومونو افغان مهاجرینو د قومونو شورا رئیس مخاطب یم موږ د داسې اورېدلي دي چې اورېدلي نه لیدلي دي او ما سره په موبایل کې ثبوت شته چې پی آر کارت ورسره ده پولیس اخلي هغه کارت کې ورته ولیکي آی سی سی کارتونه ورسره دي هغه چې پولیس ونیسي که څوک له 15,000 روپۍ 10,000 روپۍ ورکړي هغه پرېږدي او چې ولې نه کړي کارتونه ورته مات کړي ګاډي ته یې وخېږي چالان یې داسې خلک شته چې کورونه یې ماشومان یې په اکوړي کیمپ کې پاتې وو د دوکاندارانو په نوښار کې او دوی ډیپورټ کړي وو بله ورځ په پټ باندې واپس راغلي کارتونه فوټوسټیټ ورسره او اصلي کارتونه یې په تورخم کې کړي دغه کوم پروګرام چې پاکستان حکومت چالو کړی دی د دغه ټول خلاف دی دغه باید په داسې سیستم کې وایي اوس که پاکستان حکومت وغواړي چې افغانان ووځي دا د پسرلي کې اډر وکړي چې افغانان دې لاړ شي تر مني پورې ولاکه یو کور پاتې و دلته دې خوا نه جمع راغی دلته په افغانانو باندې سور اور بل کړی دی دا کوم ظلم چې روان دی 15 شپې شپږ شپې زمونږ ګاډي تورخم په لاین کې ولاړ دي له میچنۍ نه تورخمو پورې لارۍ ولاړې دي دغه زنانه زمونږ قضایجات نه لري دا ضرورت نه لري 15 شپې شپږ شپې دا په کوم اسلام په کوم آیات په کوم حدیث په کوم قرآن کې لازم دی موږ خو دا وطن زمونږ ته مینه راکړې افغانستان زمونږ وطن د خاوره نه چې 40 کال هم تېر کړي دا 40 کالو میلمستوب آخر په دې طریقه کېږي لکه دا کم ظلم چې کېږي افغانانو سره صاحب که دا هم راته وویل چې بازارونو کې هغه ګړه ګوډه په نظر نه راځي بیا خصوصي توګه موږ بورډ وګورو روزګارونه ژوند خلکو خراب شوی دی تاسو څه وایئ دغه بازار کې خپل خپلوان هم دي تاسو په هر څه باندې نظر ساتئ هم دي تاسو په هر څه باندې نظر ساتئ آیا په دا حقیقت دی او څومره خلک په دې کې داسې دي څومره افغانان دي چې هغوی مطلب دا چې دلته کار ژوند دی او داسې راپورونه هم راځي چې هغوی یرول شوي دي په کورونو کې ناستې سره کار ژوند هم نه راوځي داسې خبره ده د کاروبار د بازارونو په سطح او تجارت په سطح تجارت په کم خلک افغانان چې پاکستان کې کوي هغه له سفر سره ضرب دي ته نه افغانانو نه پوښتنې مه کوه ته لاړ شه فیصل آباد ته لاهور ته کراچي ته کارخانو والا نه پوښتنې کوه کارخانې ودرېدلې په ځای که دا د پاکستان حکومت دا پالیسي دې پالیسي کې اقتصاد سفر سره ضرب کوي دا په دې مخکې نه ځي ملک په تجارت مخکې ځي دوی چې تجارتونه بند کړي اوس له وهم افغانان هغه شي بازار ته تولی شي وتلی پی آر کارت ورسره یي هغه بازار ته ویشتلی بوټ بازار پرېږده صدر ته لاړ شه کیسهخانې ته لاړ شه داسې اسلام آباد ته لاړ شه نورو ښاریو ته لاړ شه نوښار ته لاړ شه ټول کاروبار په صفر ولاړ دا له دې لپاره چې یو سړی ثبوت لري اسناد لري دلته وزیر داخله اعلان کوي چې قانوني افغان مهاجر ته څوک لاس نشي ورغلی هلته پولیس حملې کوي خپرون تللی دي په جیلم کې یو کور ته ورغلي دي هغه کور ته ورغلي دي خلکو تللي چې تاسو ته 2 ورځې ټیم د هغو سره کارتونه شته خپل جایدادونه خپل کاروبارونه ورتلي 2 ورځو کې وځئ یا وزیر داخله ځان پورې خاندي او یا حکومت په خوله نه کوي پولیس په خوله نه کوي یو عملي کار باید اجرا شي دا نکران حکومت ته موږ پرې دا اعتراض نه لرو دا افغانان چې د حکومت اعتراض ولرو نگران حکومت دومره غټ اقدام باید ونه کړي چې ویې کړي بیا دې سطح ورسوي اوس په یونیسف دفتر کې په داخلو کې 3 شپې 4 شپې زمونږ کډې د روډ د پاسه ولاړې هلته هغوی کمپیوټر ته 4-5 کسان کېنولي کله فیسبوک ګوري چې خوښه شي کار وکړي چې خوښه نه خپلې ګپې لګوي دا زمونږ تورسرې چې په دې ګاډي کې رابار شوي دي او کډې وړي دا هلته شپه کې راځي دوی ضرورت نه لري دوی د ضرورت د رفع کولو لپاره دوی اقدام کړی ده سیستم یې برابر کړی نه دلته برابر کړی نه تورخم کې برابر کړی خوب یو سوال به موږ کوو چې په موږ افغانانو دې الله پاک خپل رحم وکړي موږ ته به الله پاک په قهر شوی چې یو وارې روس یرغل وکړ موږ د روس په مقابل کې جنګ شروع کړ جنګ د روس دفاع د پاکستان
افغانانو دا جنگ د ځان لپاره نه کړی، دا د پاکستان دفاع کړې ده. وروسته ماتې ورکړه، وروسته نه بعد 40 ملکه نور راغله، ناټو راغله، ناټو سره وجنګېدلو. و چې په افغانستان او پاکستان کې اسلامي رژیم، په دې اسلامي رژیمونو کې، په اسلامي حکومتونو کې افغانانو سره دوره بد وضعیت کې ولې وشي؟ دې باید نگران حکومت، وفاقي حکومت او صوبایي حکومت د دې خبرو مخه باید ونیسي. ډېره مناسبه. مهرباني.